یو مولانا صاحب چې می خبره قرباني نه دي دا یو اعتراض دی او دې کېږي یا نه کېږي اب ځان ته خبره درته کوم کېږي می خبره قرباني کېږي هغه دلیل کې څه وایي دلیل کې دا وایي چې می خبره قرباني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیات تر قربانی په ګډ باندې کړی دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم نبات صدیق اکبر زیات قربانی په ګډ باندې کړی دا خود اوخ دغه دغوی د چيلي د دې منع نه فرمایي ترى اولګي دي خلق لري شکوا چولو په ایمان وي دا امت ته خیر ورسېږي که نقصان ورسېږي ټول په دې شکل چې خدای موږ نه خیال اړول لکه پلارم تبو برباد مالم لاړو قربانین لاړو الته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې مؤمنان با په خپل سارو جنت ته سوارو دي جنت ته ان شاء الله يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ما دا آیات تلاوت کو لیکن بعض علماء تفسیر راوي چې روان بکی الله دا متقیان خلق په ډېر عزت او کرام سره نه لاندې علماء لیکلي چې دوی د قبرونو نه پاسيږي د دوی د الله رب العالمین په وړاندې باندې شکیږي په دې خپل سارو باندې چا چې کومه قرباني کړو په دې باندې بصور ان شاء الله د الله دیدار ته ځي ان شاء الله نو اوس اخلا به ته خدای ما می حلال کړو مخلا دنا خپل وکاله سره ما می حلال صلی الله دین کې دا دین ترقی نه ده زه دغه مولا دا رومال والا مولین لري رومالین دا رومالین ته وان کته چې د مرګ چې او ځان ته یقینا د قران او سنت تابعدار وای نو دا کوم عمل چې په عربو کې وشو تاسو نن ته نقل د عربو نه راوړی وسه تاسو په کار راځي چې د دې فتنې خلاف هم आवाज ورته کړئ لکه دا شی د اړیزه نه راغی نه آیو ته مالي خو بده یخني خو بده نه ما شمال چې یخني شو تاسو کې تاسو دین د باز منځونه کې تاسو قسم په خدای کې تاسو لاس پیغمبر علیہ السلام تړل والله بالله دې تړل قسم در تخرم کې پیغمبر علیہ السلام تاسو لاس تړل زما مقصد دا دی چې خپل زړه عقیده نه پرېږدئ ادب نه پرېږدئ د استادانو ادب کوئ د جومات ادب کوئ قرآن شریف تاسو ماته ګورئ چې راوالم دا بچې زماره وي خپل کوم چې د خدای کلام نه ښکلی نو د چا کلام ښکلی چې د خدای کلام نه ښکلی نو د ستا د نیکه کلام ښکل کوم چې د خدای کلام زه سینې ته ونیسم ستا کلام سینې ته ونیسم ما ته د الله کلام په ټولو کلامونو باندې داسې بهتر دی لکه د الله ذات چې موږ ته الحمدلله د هر څه نه بهتر دی قرآن شریف دا راولي تاسو ګورئ په عربو کې حرم ته تاسو تللی چا په ځمکه یې ښودلی یې ښودلی لاندې پروت وي تاسو قرآن شریف کلو کړی درجه موبایل یې ښودلی لیکن دا د رومالي زامن دا د خبیث زامن قسم په خدای کې دا ویلی شي چې دا بېدبي ده وښه د جایز ده دا د جایز بچي نه دي دا د جایز بچي زمونږ دین تباه او برباد کړو الله رب العالمین دې تباه او برباد کړي عبدالرحمن جامی حج نه فارغ شو سبا قافله روانېږي مدینه منورې ته ځي او عبدالرحمن جامی سامان برابر کا مدینه منورې ته روانېږو جامی بابا رحمت الله علیه مبارک می پجاش ورته اے بچیانو تاسو لاړ شئ هغه ورته
की मुंसरवी मिना की मुंसरवी मुज़दलिफ़ा की मुंसरवी टोल हज दी मुंतस्तानी गराने की अल्लाह नसीब को नन मंगवल यतीमान शरे वलिल्ला वारिस शरे अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह मुबारक नूइना ननाज़ला तैयार नहीं मां ज़ला तैयार ए जामी वली तैयार नहीं सशे करना चाहते वे इहराम का जरूरत निश्ता वो जामी सुशीला जरूरत है चितज़ीना सशे करना चाहते वे अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह बजराश और कोई ज़िक्र अल्लाह खाना का भी तरातलम रब्बुल आलमीन मा यलीक़ु बिशानी संगचिल अल्लाह बज़ात सरखाएगी दख्पुल को दरातलु सादत आनसीब को इजाज़त मिले ओशा ओशिद आका कोर का जमा दआ का इजाज़त न बगैर ले नशमा अब्दुर्रहमान जामी तो सके मुकलबजी मंची दर नराश ये हाजी भाई अब्दुर्रहमान जामी ना काशी जिलाश माला इज़न शोर अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ईसारे ज़मादनन ज़मानी फितना दर मुलावे ज़मादनन ज़मानी रुमाली मुलावे हज खुफरज में मदनी तत्लल निश्ता खुदा भी ताद मदनी में जाना नकामत की मिलरी की ज़ात सुब हज बैतुल्लाह तज़ी और ज़मा जानान तनज़ी दा ज़मा फ़क़हा व तरीक़ा नदा दादा अहले सुन्ना वल जमाअ तरीक़ा नदा दादा इमाम अबू हनीफा तरीक़ा नदा दादा इमाम शाफिई तरीक़ा नदा दादा इमाम मालिक तरीक़ा नदा दादा इमाम अहमद इब्न हंबल तरीक़ा नदा दा तरीक़ा अबी जहल दादी जहल तरीक़ा दा वजदा का बोर दुश्मनी पैगंबर सलाम दे अगर शेख कार कवला नहीं कि मदीना हो फर्ज ना ما بتعرف الفرز ده من زمان جديد فطورة زي تخبل زام باندي زي تخبل حسب الله قبلان وسيلة زمان جناب رسول الله بس ولما مدني طيبي خوري الله تباس وسيلة يا ربا زمان بحركات غلقت دمري تمك يا ربا زمان مزدلفين شقي تمك يا ربا زمان بالطوافي زرق الله مبورا خدا مود مدنی منوری د جانان د کلی د خیر مين راوړی دا بس نظام لپاره واجب ګڼم زه د آقا زیارت ځان لپاره په دې باندې باندې نن زمانه فتنه ګل مولانو چې موږ له خدا فرض وګڼلو زرتون چې تاسو په دې فتوو سره د اهل حق د جهنم حق خبري او استلی من لما چې خلق تل زده کوم چې څومره زما د علم ورځې دي چې کوم به حاجیان تل موږ ته ویل هلته به څنګه ګرځو مدینه منوره کې به څنګه ګرځو بیت الله شریف کې به څنګه ګرځو هلته به خاندو که به نه خاندو موږ به ورته آداب بیانول تاسو ډېرې مطاب کې ښځې ګډېږي اوس ټیک ټاک یې جوړوي خلک ګورئ تاسو ته پته ولګېده هغه لور او زه خو وایم چې اوس وخت ځوانې ښځې حج ته مه بوځئ زما واورئ زما غریب ناچیز فتوا ده چې د 540 کالو نه ښځه عمر کوي حج او عمرو ته مه بوځئ دا کوم لباس چې جوړ دی دا د ښځو دپاره بېپردګي ده وایي چې ښځه خوندي نه ده ما ملا صاحب وایي د پیغمبر علیه السلام سیرت مناول بدعت دی زما ملا صاحب وایي درود شریف د جمعې حلقې لګول دا بدعت دی زما ملا صاحب وایي د جمعې په شپه تبارک الذي ویل بدعت دی زما ملا صاحب وایي خیرات د مړي بدعت دی زما ملا صاحب وایي نورې خبرې خلاصه شوې بدبخت ده ته داسې ووایه چې طواف کې روان یم یوه ښځه لګیا وه د ځان نه ویډیو کوله او ما ورته د سترګو کې کتل د خدای لعنت پته حال دا دی چې په خانه کعبې باندې سره ورېږي ټول وایي سره ورېږي
د خدای لعنت راوړيږي بلې خبره نه کوي خلیل خدای ماته کا شل کا تراوی نشته دی خبره شي قران کې آیات زرقت من خو شرک دی کا کاسب دزي زته ګرځه په دې خارونو کې کنجرا کنجر توپ کوا خزم ځان سره بوزا هغه کنجر توپ کوي زکه کا کاسب دزم په یو سوچ زم چې کا کاسب رحمت الله علیه تا د خدای د دین لپاره کومه قرباني ورکړې وه او نن زه په څه کې لګېږم زه خو د عبرت په شکل باندې ځم دا مې دې پورې درته وویل چې دین من نشته لارو دین ختم دی رواج و رواج حج مو رواج عمره مو رواج قرباني ده قرباني مو رواج موبایل باندې تاسو ګورئ یو ځای کې څاروی دی هغه څاروی نیټ باندې ښودلی کېږي کروڑ قیمت دی څو قیمت دی کمال هغه چا ثابته کړه چې په کروڑ دی دا واجب عمل قرباني د دریو ائمو په نیټ باندې سنت مؤکده ده څه دی سنت لکه دا موږ د ماسپښین سنت کوو که نه د دریو امامانو په نیټ باندې امام احمد بن حنبل رحمه الله امام شافعي رحمه الله امام مالک رحمه الله دوی چې قرباني څه شوه سنت مؤکده ده زمون مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب ده څه شوه واجب ده موږ تاسو چې کوم د واجب په نیت کوو خو یاد ساتئ د واجب د لپاره فرض تر کول شته سنت د لپاره واجب تر کول شته نفل د لپاره سنت تر کول شته نه یو کروڑ څاروی ته ولې اخلي نیټ ته ورکې ما 15 غوان واغسته خو زما په کور کې ورور دی هغه د 1000 روپۍ وس نه لري په منبر ناست یم الحمدلله څلور 15 کسانو رابطه وکړه چې مولوي صاحب قرباني لپاره پیسې درلیږو قرباني دې وکړه ما له خندا راغله تاسو دا بوډۍ وګورئ کنه ها بوډۍ نه وګورئ په دا ځای د ځای لګېدلې کې څوک قرباني پیسې جمع کوي نو لکه خدای پاک دې رحم وکړي خو بس هر سړی تیار دی ورته بېادبي دي ما بې زما یو ملګری و که د خیرات اواز وکړو د پنځه ویشتو لک وزیر اعظم صاحب مخکې کاسه نیولي زموږ مالداره د غریبانو نه ډېر وارخطا دي الله دې رحم وکړي قرباني واجب عمل دی وورئ لیکن د دې واجب طریقه به موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه دغه د صحابو نه دغه د تابعینو نه دغه د تبع تابعینو نه د هغې ځای نه به رااخلو یو څاروی د هغه قیمت ته 10 لکه روپۍ یو څاروی دی هغه دغه یو څاروي کې 15 منه غوښه ده 10 منه غوښه ده او په دې بل څاروي کې 3 منه غوښه ده څومره کمه شوه 2 منه کمه شوه هغه 10 منه څاروی نه ده دا 3 منه څاروی والا حدیث کې خو راځي ښه څاروی والا حدیث کې ښه څاروی مقصد دا نه دی کورو والا مقصد دا دی چې هغه ښه څاروی په سترګو جوړي واورئ په غوږونو جوړي ښکر برابر دی خپې برابر دي ګوډ نه دی ړوند نه دی ښکرې نشته په دې طریقې سره ښه څاروی ولې دا نه دي ویلي چې کوم نیت کې راغلی هغه والا هغه نشته قرباني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ګډ کړی ده ځان له کړی امت له کړی علي شیر خدا ته ویل چې علي ځان له بنده زمانہ بعد د ماتم کې قرباني علي کرم الله وجهه لس کال نبی علیہ السلام مدینه طیبه کې قرباني قضا کړی نه ده خو سره د دې پنځ د دریو امامانو سنت او زمون پرې باندې سره واجب نبی علیہ السلام کړی ده د جنت بعد د یو عمل باسي نه دی ویلي خو علي سره ته ویلي چې اے علي زمانہ بعد څه کوه زما قرباني کوه نبی علیہ السلام امت ته پاره کوله قاسم کوه د چا چې وستیږي یو ګرځان ته والا یو آقا مبارک ته والا فرق دومره وساته چې د آقا مبارک لږ اخلي نو هغه 10 روپۍ ګران واخله ځان نه لږ ښکلی واخله اوس مطابق اوس دی څاروی دې واغوستو غوا دی غوا ده سنډا دی 3 حصې دې نیولي دي پکې یوه حصه پکې اول جناب رسول الله مبارک ته ونیسه
خدای ستادي ته نه ګوري چې مال د ګما پیغمبر له ځان لګړ وای نه دی اغسته تدری خبره درته کوم د قرباني مطابق هغه وره ته ګوري ار یو شي آداب وي موږ تاسو د ځان له عمل نه ختمو نه وکاو د ځان نه وما آتاكم الرسول فخذوه پیغمبر تعالی او جماعه صدر کل هغه اونې چې سلام پیغمبر منه کوي هغه نه څه نه نشه نبی علیہ السلام قربانی کرے من با قربانی کو انشاءاللہ نبی علیہ السلام صلی رحمی کرے من با صلی رحمی کو نبی علیہ السلام احسان یاد ساتل من با احسان نہ کرو ما تاسو خبرو مالی غنیمت راغی سے شراغی